بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېر مهم لغتونه راوړي دي. کلاس تاسو تر پایه پورې وګورئ، نو انشاءالله دا ټول لغتونه به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم. وخت نه خرابوو، راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره سره فلیم. فلیم څه ته وایي؟ شغلې ته. یعنې د اور نه چې کوم دا شغله راوچته شي که نه، دا اور چې کومه لمبۍ، دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ دې ته وایي فلیم. فلیور. فلیور څه ته وایي؟ مزه. یعنې که تاسو چېرته اوس مطلب ام وخورئ، د هغې چې کوم خوند دي، کومه مزه یي، هغې ته موږ فلیور ویلی شو. که تاسو مڼه وخورئ، که تاسو چېرته مطلب بله میوه وخورئ یا بل څه خوږ څیز وخورئ، تریخ وخورئ، د هغې چې کومه مزه یي، هغې ته موږ څه ویلی شو؟ فلیور. فارګیټ، هېرېدل. یعنې که د تاسو نه څه خبره ایره شي، تاسو ته څوک یو کار یاد کړي چې دا کار به وکړي او بیا تاسو نه هغه ایر شي، نو دې ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ دې ته په انګلیش کې ویلی شي فارګیټ، یعنې هېرېدل. فلای، الوتل. یعنې کومه مرغۍ چې په هوا کې الوزي، دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ دې ته موږ فلای ویلی شي. یعنې جهاز چې کله الوزي، نو دې ته تاسو څه ویلی شئ په انګلیسۍ کې؟ فلای. یعنې د هر څیز الوتلو ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ فلای. اسسټ. اسسټ څه ته وایي؟ دا وایي مرسته کولو ته. یعنې که چېرته یو کس په یو ځای کې کار کوي او ته ورشي چې ته دسه زه لږه مرسته وکړمه، نو دې ته په انګلیسۍ کې څه ویلی شي؟ اسسټ، یعنې هغه سره مرسته کول. ډسکریټ. ډسکریټ څه ته وایي؟ پوهه. مونږ لکه دا کس ډېر زیات پوهه کس دی، یعنې په هر څه باندې پوهېږي، نو دغه رنګې کس ته به مونږ څه ویلی شو؟ ډسکریټ. انولاف. انولاف څه ته وایي؟ دا وی لفافې ته. یعنې تاسو چې کوم پیسې میسې په هغه انولاپ کې اچوئ، یا تاسو چېرته یو ښه کار وکړئ، څوک درله انعام درکوي، پرایز درکوي، نو په هغه کوم انولاپ کې چې کمې پیسې بندي کړي، هغې ته موږ ویل شو انولاپ. لینینټ، نرم مزاجه. که موږ چېرته یو کس سیکو چې هلکه دا خو ډېر نرم مزاجه دی، یعنې ډېر ښه اخلاق واله دی، نو دغه رنګې کس ته موږ څه ویل شو؟ لینینټ. یعنې که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې لینینټ څه ته وایي، تاسو به ورته وایي چې هغه کس چې ډېره نرم مزاج ولري، یعنې ډېر ښه کس وي، ډېر ښه اخلاق واله کس وي. لوډیکرس. لوډیکرس څه ته وایي؟ مزاحیه. موږ هلکه دا کس ډېر زیات مزاحیه دی، یعنې هغه کس چې کم خلک نور خلک خندوي. تاسو به دا مزاحیه کسان لیدلي که نه؟ نو دا کم چې مطلب چارلی چپمن او مطلب نور هم ډېر کسان خو زه کم هغه کس چې څوک خندوي، هغې ته موږ څه ویل شي؟ لوډوکریس. جایفل، خوشحاله. مونږ هلکه دا کس ډېر زیات خوشحاله دی. تاسو به یو کس لیدلی که نه؟ نو هغې ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ جایفل، یعنې خوشحاله، چې هر ټایم کې خوشحاله ګرځي. امپیریټیو، ضروري. مونږ هلکه دا شی ډېر زیات ضروري دی. مونږ که یو کس ته وایو چې هلکه دا کار وکړه، دا کار ډېر ضروري دی، نو دغه ضروري ته مونږ په انګلیسۍ کې څه ویل شو؟ امپیریټیو، یعنې ضروري. انډیورنس، برداشت. یعنې که تا د چېرته یو کس غلطه خبره وکړي، تیزه خبره درته وکړي، کنځل درته وکړي، او ته ورته غږ هم ونه کړې، ته وایې چې خیر دی ځه مړه بس پرېږده، نو دغه رنګې دا کوم برداشت چې موږ وکړو، دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو؟ انډیورنس. ایلیویټ. ایلیویټ څه ته وایي؟ دا کمولو ته وایي. یعنې تا سره اوس مطلب پیسې در سره دي او بل کس له دې ورکړې، نو دا تا ځان نه څه کړې؟ دا تا ځان نه ایلیویټ کړې، یعنې ځان نه دې کمې کړې. اکسارټډ. اکسارټډ څه ته وایي؟ دا نصیحت کولو ته وایي. یعنې ته چې کله یو کس ته نصیحت کې ورته ووایې چې هلکه دا کار ښه نه دی، دا مه کوه، مونځ کوه، اودس کوه، خپل سبق وایه، دغه نصیحت چې ورته کم کوو، موږ ورته ښې خبرو دپاره کم نصیحت کوو، هغې ته څه وایي؟ اکسارټډ. نیګیټ، انکار کول. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه زه دا کار نه کوم، ته ورته انکار وکړي، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي نیګیټ. دې ته ریفیوز هم ویلی شي، ډینای هم ورته ویلی شي، نو ډکلاین هم ورته ویلی شي. تاسو ورته ډېر ټکي په انګلیسۍ کې نور هم ویلی شي. ډیلیریم. ډیلیریم څه ته وایي؟ بهادر. مونږ هلکه دا کس ډېر زیات بهادر دی، یعنې د چا نه هم نه هېرېږي، نو دغه رنګې کس ته به مونږ څه وایي؟ ډیلیریم. دې ته مونږ په انګلیسۍ کې بریو هم ویلی شو، BRAVE، بریو. کنسنټ، رضامندي. کنسنټ څه ته وایي؟ کنسنټ دې ته وایي که نه چې ته اوس یو کس یو کار کې او ته خپل ورور ته وایې، خپل ملګري ته وایې چې دا کار به وکړو، او هغه وایي چې بلکل زما هم در سره همدغه رنګې خوښه ده، وبکړو دا کار، نو دې ته څه ویل شي؟ کنسنټ، یعنې رضامندي، یعنې د یو کس خوښه چې وي. مرج. مرج څه ته وایي؟ دا وایي خرابول. یعنې یو څیز خرابولو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ مرج. میګر. میګر وایي لږ ته. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ما سره
پیسې لږې دي یا ما سره دا سیز لږ دی نو دې ته به موږ څه ویلی شي میګر یعنې لږ یا کم ډېر کم. پینلټي جرمانه. پینلټي څه ته وي دا جرمانې ته وي یعنې که ته چېرته په سکول کې غلط کار وکړې یا په بل ځای کې یو غلط کار وکړې او تا باندې کومه جرمانه ولګوي تا ته وي چې تا دا غلط کار وکړو ته به موږ له دومره روپۍ اوس راکړې نو دې ته څه ویلی شي پینلټي جرمانه یعنې جرم چې ورکړې. افینډ. افینډ څه ته وي دا وي خفه کول یعنې تا سره اوس یو ملګری دی او هغه تا نه خفه شي یا دې خفه کړو نو دغه خفه کولو ته څه ویلی شي افینډ. انکم آمدن. انکم څه ته وي دا آمدن ته وي یعنې ته ستا پلار چې کومي او ورونه چې کومي هغو چې څومره روپۍ ګټي په میاشت کې نو دې ته څه ویل شي انکم آمدن یعنې هغو چې ټولې روپۍ راجمع کړي دې ته څه ویل شي انکم. کولیشن. کولیشن څه ته وي یو ځای کېدل یعنې چې تاسو اوس مطلب اوس مثال خبره وټونه را روان دي او تاسو خپل چې څومره د فیملی ممبر یاستئ د کورنۍ چې څومره غړي یاستئ تاسو ټول را یوځای شئ چې موږ به دې پارټۍ له وټ ورکوو نو دې ته څه ویلی شي کولیشن یعنې را یوځای کېدل. کیکوفوني. کیکوفوني څه ته وي دا وي تیزه چغه وهل یعنې چې یو کس کله تیزه چغه ووهي نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې سمپل څه ویل شو کیکوفوني یعنې ډېر اسان ټکی دی خو ډېر مهم دی. هیوک. هیوک څه ته وي تباهي یعنې چې اوس مطلب زلزله راشي کم سیلاب راشي او هغه چې کومه تباهي وکړي نو هغې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویل شو هیوک یعنې تباهي. ډینایل. ډینایل څه ته وي انکار کول یعنې موږ یو کس ته وایي چې هلکه د انکار وکړو نو دې ته څه ویل شي ډینایل. سبجوګیشن غلامي یعنې سبجوګیشن څه ته وي دا وي غلامۍ ته یعنې یو کس چې مطلب د بل غلامي کوي هغه ورته څه کار وښي او بس هغه وایي چې بالکل کوم به نو دې ته څه ویلی شي سبجوګیشن غلامۍ نه بالکل ځان وساتئ د چا غلامي مه کوئ. ریګ. ریګ څه ته وي اړي کول یعنې اوس مطلب تاسو اوس مطلب کرکټ کوئ کرکټ میچ کوئ که نه او هغې کې ته اوس مطلب آوټ شي او ته وایې چې نه نه زه نه یم آوټ او دا بال داسې و دا بال داسې نو دې ته ویلی شي ریګ په پښتو کې ورته موږ وایي اړي کول. کولیټرل. کولیټرل څه ته وي ضمانت موږ هلکه د دې کس ضمانت وشو نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو کولیټرل یعنې چې اوس یو کس جیل ته لاړی او یو بل کس وایي چې هلکه زه د ده ضمانت کومه چې دا به بیا دا غلط کار نه کوي نو چې بل کس یې ضمانت وکړي او راخلاص یې کړي نو دې ته څه ویلی شي کولیټرل یعنې ضمانت. بلایټ غلط ترجمانی کول یعنې اوس بلایټ څه ته وي دا یو غلطه ترجمانی کولو ته وي یعنې که ته اوس مطلب یو کس په انګلیسۍ باندې نه پوهېږي او تا ته یو بل کس وایي چې مطلب دنه تپوس وکړه چې ته د کوم ځای او ته ورته ووایې چې دا کس وایي چې مطلب ستا څه نوم دی نو غلطه ترجماني وکړي نو دې ته څه ویل شي بلایټ. لیچینګ مقابله کول یعنې یو کس سره مقابله کولو ته په انګلیسۍ کې څه ویل شي لیچینګ. کنډن. کنډن څه ته وي معاف کولو ته وي یعنې اوس یو کس دی هغه غلط کار وکړو او ته معاف کړي ته وایې چې بس زه خیر دی مړه بیا به دا کار داسې نه کوي نو دغه معاف کولو ته په انګلیسۍ کې څه ویل شي دې ته ویلی شي کنډن. ګوره د معاف کولو ته په انګلیسۍ کې پارګیو هم ویل شي FORGIV پارګیو هم ورته ویل شي او پارډن هم ورته ویل شي PARDON پارډن هم معاف کولو ته ویل شي. جیوفارډي. جیوفارډي څه ته وي دا وي خطره یعنې که تا نه څوک تپوس وکړي چې خطرې ته په انګلیس کې څه ویلی شي نو ته به ورته وایې جیوفارډي او ډینجرس هم ورته ویلی شي ډینجر هم ورته ویلی شي صحیح ده. ایډوکیټ. ایډوکیټ څه ته وي وکیل ته یعنې تاسو چې را کوم وکیلان اینئ په عدالتونو کې په کچرو کې نو دې ته څه ویلی شي ایډوکیټ یعنې وکیل. لایر. لایر هم چې کومه دی دا هم وکیل ته وي یعنې که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ایډوکیټ او لایر کې څه فرق دی تاسو به ورته وایئ چې دواړه وکیل ته وي. انټونیشن کفاره یعنې که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې کفاره څه ته وي نو کفاره چې کومه دی اوس مطلب مثال خبره یو کس دی هغه روژه راغله او هغه بیمار دی او هغه وایي چې زه خو روژې نشم نیولی خو که دا روژې نشي نیولی نو دا به د هرې روژې په سر باندې روپۍ ورکوي خلکو له یعنې 10 روژې دي نو دا به کم از کم څه داسې حساب چې ولګي تقریبا 5-6 زره روپۍ جوړېږي نو دا به یو غریب کس ته ورکوي نو دې ته ویلی شي انټونیشن په پښتو کې ورته موږ کفاره ویلی شو. ډرت. ډرت څه ته وي دا هم وایي کمي ته یعنې د یو څیز کمي ته په انګلیسۍ کې ډرت هم ویلی شي ډرت او دې ته ایلیویټ هم ویلی شي دې ته مطلب میګر هم ویلی شي او سکیرسټي هم ورته ویلی شي. دې لپاره انګلیسۍ کې موږ ډېر ټکي استعمالو دا ټول تاسو زده کړئ که چېرته تاسو بیا پړهیي کوئ او تاسو دا ټکې مخې ته راځي نو تاسو له به بیا په انګلیسۍ کې خامخا درځي.
ډیفنکټ څه ته وي؟ ناکاره. موږ یې لکه دا څیز بالکل د کار نه دی، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ ډیفنکټ. یعنې موږ یې بالکل د کار مار نه دی دا څیز. ویسیلیټ څه ته وي؟ دا وي خالي ځای ته. یعنې اوس مطلب تاسو وایي چې هلکه دا ځای خو خالي دی، یعنې څه پکې نشته بالکل، نو تاسو دغه ځای ته څه ویلی شئ؟ ویسیلیټ. یعنې ویکنټ پلیس هم ورته ویلی شئ، ویکنټ ایریا هم ورته ویلی شئ، ایمټي پلیس هم ورته ویلی شئ. دې دپاره موږ په انګلیسۍ کې ډېر ټکي استعمالو. په دې هم زه تاسو ته کلاس جوړولی شم، خو تاسو ته چې زه را کوم یو ټکی ښیم دا هم تاسو زده کوئ. ټالرنس څه ته وي؟ دا وي صبر ته. یعنې کوم کس چې صبر کوي هغې ته وي ټالرنس. ویل څه ته وي؟ پردې ته. یعنې را موږ چې کومه پرده لګولي او د خپلو کمرو کې هم لګولي، یا مطلب تاسو چې را کومه پرده دا ښځې کوي دې ته هم ویل ویلی شي. یعنې دا ښځه چې کوم ځان پرده کوي، خلکو نه ځان بچ ساتي، نو دې ته هم ویلی شي ویل. فراګرنس خوږ بوی. یعنې دا خوږ بوی چې تاسو اوس کوم عطر ولګوئ، سپری په ځان وکړئ، دا چې را کوم خوږ بوی کوي نو دې ته څه ویلی شي؟ فراګرنس. انیماسټي څه ته وي؟ دا وي دښمنۍ ته. یعنې ستاسو چې اوس مثال خبره هسې مثال در کوم، تاسو یو کس نه مړی کړئ یا تاسو نه خدای مکه مړی کړئ، نو دې ته څه ویل شي؟ انیماسټي. یا اوس مطلب که زموږ دا کوم موږ ملکونه وګورو، موږ چې هلکه زموږ امریکې سره دښمني ده، نو دې ته هم تاسو انیماسټي ویلی شئ. فیسیلیټي څه ته وي؟ اسانتیا. یعنې هلکه موږ دې ځای کې فیسیلیټیز موږ ته ډېر دي. فیسیلیټي څه ته وي؟ دا دې ته وي چې اوس مطلب تاسو دکان هم خوا کې، سکول هم در څه خوا کې، ستا کور څه که نه، او تاسو مطلب اسپتال ایوریتینګ مطلب ستا کور خوا سئ، نو چې ته ستا څه ته ضرورت راځي نو دا ټول تا ته اویلیبل وي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ فیسیلیټي. موږ هلکه دې ځای کې فیسیلیټیز زیات دي، نو دې ته څه وي پښتو کې؟ اسانتیا. تیپ څه ته وي؟ دا وي غل ته. یعنې اوس موږ وایو که نه چې نواز شریف غل دی، نو دې ته څه ویلی شي؟ تیپ. پریز څه ته وي؟ صفت کولو ته. پریز چې اوس مطلب یو کس ښه کار وکړي او ته هغه صفت وکړي، نو دې ته څه ویلی شي؟ پریز. سویټ څه ته وي؟ خوله. سویټ چې کومه دی دا څه ته وي؟ دا چې کومه دی خولې ته وي. دا چې کومه انسان باندې کومه خوله راځي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویلی شو سویټ. بروم څه ته ویل شي؟ دا وي جارو ته. یعنی دغه چې کومه دی تاسو اوس مطلب یو ځای جارو کوئ، تاسو په کور کې خو به جاروي که نه، تاسو اوس مطلب خپل د کور چې کوم انګڼ هغه جارو کوئ په کومه جارو باندې، نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې سمپل څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو بروم. هیومیلیټي څه ته وي؟ عجزۍ ته. یعنې هغه کس چې په کم کس کې عجزي، یعنې هغه غرور تکبر دا څیزونه نه کوي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ هیومیلیټي. یعنې دا ډېر زبردست ورډ دی، دا خامخا یاد لرئ. ټول زبردست ورډز دي، ټول ډېر مهم ورډز دي، نو که دا تاسو چېرته یاد کړه نو تاسو ته به بیا په انګلیسۍ کې هېڅ قسمه مسله نه وي. هیکټر څه ته وي؟ بدماش. موږ لکه دا هیکټر دی، نو دې ته څه ویل شي؟ دې ته ویل شي بدماش. کل څه ته وي؟ وجل. یعنې یو کس وجل یا یو سیز وجل یا ځناوري که څه قسمه سیز هم وي تاسو یې مړ کئ ژوندی سای، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو کل. هارټ څه ته وي؟ هارټ وي ګرم ته. یعنې یو داسې سیز چې موږ لکه دا سیز ډېر هارډ دی، یعنې که تاسو اوس وګورئ په ګرمۍ کې چې کوم تاسو امونه خورئ، دا امونه چې کومه دی دا هم ګرم وي. یعنې په ظاهره خو یې پته نه لګي چې لاس خوله چاله سیزي نه، خو دا چې کومه دی میډیکل طور باندې که دې ته موږ وګورو دا امونه چې کومه دي دا موږ سره ګرم دي، په ګرمۍ کې دا په انسان باندې دانې راخیږي، یا داسې نور هم ډېر څیزونه دي. اوس که د ګډ غوښه تاسو وګورئ دا هم ګرمۍ. میان تاسو وګورئ دا چې تاسو خورئ دا هم ګرم وي. میان ولې خلک په ژمي کې ډېر خوري؟ دې د وجې ډېر خوري چې دا میان چې کومه دی دا ګرم وي. یعنې ته چې کله میان وخوري بیا به ستا چې کومه دی یخني نه کېږي. یخنۍ کې ته میان وخوره، ته د ګډ غوښه وخوره، ستا به بیا یخني نه کېږي. نو ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ ستاسو دپاره ډېر زیات مهم ټکي راوړي. دا مهم ټکي زه ستاسو دپاره ځکه راوړم که چېرته تاسو په یو ځای کې یو اخبار پړاوښئ چې بیا تاسو ته په هغې کې مثلا په راروان وخت کې به هم انشاءالله زه ستاسو دپاره همدغه رنګې کلاسونه راوړم. که چېرته تاسو ته په څه کې مسلې تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، نو انشاءالله په هغه ټولو هر څه به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره ویډیو راوړم. او کله چې زه تاسو ته ویډیو راوړم نو که بیا هم تاسو ته په څه کې مسلې بیا ما ته کمنټ سیکشن وکړئ چې هلکه موږ په دې ټکي باندې پوه نه شو، نو زه به تاسو په اسانه طریقې سره پوهوم.
ملګرو ان شاء الله زه به تاسو دپاره د دې نه بعد زه کوشش کوم چې ستاسو دپاره په یو کلاس کې د هر څه دپاره یو خپل کورس راوړم، یعنې د اوکیبلري چې کومه ده دا به هم ان شاء الله زه تاسو دپاره یو خپل کورس تیاروم چې دغه اوکیبلري تاسو کله ټوله زده کوئ نو بیا به ان شاء الله تاسو ته په انګلیسي ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې څومره اوکیبلري ده د دې کورس به زه تاسو له تیاروم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ.